د ننګرهار پوهنتون حقوق او سیاسي علومو پوهنځي څخه 43 تنه فارغ شول. د ننګرهار پوهنتون رئیس فارغانو ته سپارښتنه وکړه چې خپله پوهه او استعداد د اسلام مبارک دین او هیواد په خدمت کې استعمال کړي. د ننګرهار انتاني روغتون مسؤلین وایي تیرو 3 میاشتو کې په ډینګي د اخته 143 ناروغانو درملنه کړې چې ډیره یې د دغه ولایت د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وو. ننګرهار کې د روغتیا بیړنۍ پروژې مسؤلینو د همغږۍ غونډه وکړه. په جوړه شوې دې غونډه کې د ختیځو ولایتونو د عامې روغتیا رئیسانو، د یونیسف ادارې او روغتیا نړیوال سازمان استازو او د تطبیق کوونکو مؤسسو مسؤلینو ګډون کړی و. او د ننګرهار کرنې رئیس مولوي محمد ولی محسن د اکشن ایډ مؤسسې مسؤلینو څخه په دې ولایت کې د ګټورو پروژو د پلي کولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې بزګرانو سره باید د پروپوزل مطابق د باکیفیته اصلاح شویو تخمونو، نیالګیو او کرنیزو وسایلو مرستې وشي.